عامه روغتیا وزارت په دروغو د مثبتو پیښو خبر ورکوي خو حال دا چې هیڅ سمپل یې هم نه وي اخیستی او بیا وایي چې دغه پیښې مثبتې دي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ د وختیاران پلس یوټیوب چینل. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو مو خوښه شوه لایک او شیر کړئ. همدارنګه د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل څخه لیدنه وکړئ. د شمشاد تلویزیون خبریال صادق ترابزی داسې لیکي، جالبه ده د تشخیص ټیم شمشاد تلویزیون ته یوه اونۍ وړاندې راغلی و. زما په شمول د همکارانو سمپلونه یې واخیستل. له هر کس به یې پوښتنه کوله او بیا به یې سمپل اخیسته. یو همکار چې هیڅ نښې پکې نه وې سمپل یې ترې وانخیست، خو دا چې لیست کې یې نوم و زموږ ټولو نتیجه منفي وه. خو هغه همکار چې سمپل یې نه دی ورکړی راپور یې مثبت دی. نو ویلی شو چې روغتیا وزارت یا خیالي ارقام خپروي او یا یې سیستم برابر نه دی چې د هر چا ټیسټ او پایله دقیقه شي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د عامه روغتیا وزارت دغه کار په سختو ټکو سره غندي او وایي چې دوی په یوه او بله نامه د مرستو پټولو ته چل برابر کړی دی. عامه روغتیا وزارت څو ځله د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو او همدارنګه د مدني فعالانو له لوري په دې ډول کړنو باندې تورن شوی دی. څو ورځې مخکې د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د کرونا ټیسټ هغه مهال مثبت وښودل شو چې هر کله دی څارنوالۍ ته معرفي شوی و. خو جالبه دا ده چې 2 ورځې وروسته یې بیا ټیسټ منفي راغی. دې کارونو په دې وروستیو کې د افغان ولس شکونه زیات کړي دي او همدارنګه پر دولت د خلکو باور بیخي زیات کمزوری شوی دی. عامه روغتیا وزارت ته د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او یو شمېر نورو خیریه مؤسساتو له لوري د میلیونونو ډالرو مرسته رالېږل شوې ده چې لا تر اوسه پورې په منظمه او دقیقه توګه مصرف شوې نه ده او تر اوسه پورې چاته حساب نه دی ورکړل شوی. څو موده مخکې د ولسمشر سلاکار وحید عمر ویلي وو چې یوازې 27 میلیونه افغانۍ د عامه پوهاوي په برخه کې مصرف کړي دي چې د خلکو له سخت او توند غبرګون سره مخامخ شو. خو عامه روغتیا وزارت تر اوسه خلکو ته د دې په حق له سپیناوی نه دی ورکړی.